ولقد آتینا داود و سلیمان علما. په سورة نمر مبارک کی په 19 سپاره کی د سورة نمر مبارک د دې زینات یعنی دویمه رکوع دا اول نمبر آیات دی. ځکه چې الله فرمایي ولقد آتینا داود و سلیمان علما. الله وی ما داود علیہ السلام دا د داود علیہ السلام زوی ته سلیمان علیہ السلام ته الله وی ما علم ورکړو. نو اوس د دینه معلومه کا چې د الله په جناب کې لوی مقام د علم شکو نشو چې الله داود علیہ السلام ته علم ورکو، پیغمبری ورکړه، داود علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام ته علم ورکو او باچاهی ورکړه. نو د الله په جناب کې د علم لوی مقام دی. هغه دا ده چې په صحیح روایت سره حدیث مبارک دی چې د یعقوب علیہ السلام په الواد کې په صحیح روایت د حدیث مبارک سلور زره پیغمبران تیر شوي دي. اول نمبر پیغمبر په بنی اسرائیلو کې ځکه چې یعقوب علیہ السلام ته شجرة الانبیاء وی، شجرت پیغمبرانو. نو دلته من تخفل والد صاحب په تفسیر کې وی دا قرآن مجید کې دغه راغلی دی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب کذا فی الجلالین چې اے الواد د یعقوب علیہ السلام. نو دلته سلور زره پیغمبران په صحیح روایت سره تیر شوي دي او دلته اول نمبر پیغمبر په بنی اسرائیلو کې چې دی شروع شوي ده د یوسف علیه السلام نه او تتمه چې راغلی ده دا په مسیح علیه السلام باندې راغلی ده، عیسی علیه السلام باندې. نو دا په صحیح روایت سره سلور زره پیغمبران په بنی اسرائیلو کې تیر شوي دي. او من ته والد صاحب دلته په ترجمه کې وی چې دنیا آباد شوې ده نو داسې یو انسان په دنیا کې نه دی تیر شوی چې د هغه په الواد کې سلور زره پیغمبران تیر شوي دي. دا یو یعقوب علیہ السلام دی چې د ده په الواد کې سلور زره پیغمبران تیر شوي دي. نو د الله په جناب کې د علم صاحب لوی مقام دی. بل ځای کې په 22 سپاره کې راغلی دي انما یخشى الله من عباده العلماء. هله د عالمانو بالبصیرت ځان سره وساته. د الله په بندګانو کې چې دي علما چې څونه د خدای نه یریږي داسې نور بندګان نه یریږي. د بل صفت شو. نو د علم د الله په جناب کې لوی مقام دی. نو ته به د دې علماو د دوی به ډېر صاحب لحاظ ساتي، ته طلبو د دوی به صاحب دا د الله نیازبین دي د علما. ځکه چې العلماء ورثة الانبیاء، بس د پیغمبرانو نه دا څه د خدای د پیغمبرانو وارثان دي که نه. نو دا ده چې علماو لیکلي دي په تفاسیرو کې. الله وی ولقد آتینا داود و سلیمان علما. علم ټکي ویلی دي. ګورئ علماو د مفسرینو ټولو په یو اواز لیکلي دي چې داسې کار به چې په بني اسرائیلو کې به پیغمبر چې به و دا به جدا و او علم به جدا و. لکه داسې نو اول چې دی په بني اسرائیلو کې چې الله ورته علم هم ورکړی دی او نبوت هم ورته ورکړی دی او پیغمبري هم ورته ورکړې ده او باچاهي هم ورته ورکړې ده. دا چې دی داود علیه السلام دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر یو پیغمبر په خپل ځای باندې صفتونه بیان کړي دي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یوسف علیہ السلام په باره کې الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم.
ځکه چې یوسف علیه السلام د لوی مرتبې خاوند دی او عظیم الشان مرتبې خاوند دی یوسف علیه السلام. دی په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر یعقوب علیه السلام، نیکی پیغمبر اسحاق علیه السلام، اور نیکی پیغمبر چې ابراهیم خلیل الله دی. نو په بني اسرائیلو کې به دا وه چې پاچاهي به یو سره وه او پیغمبري به بل سره وه. نو دلته داود علیه السلام ته الله علم ورکو او نبوت، ځکه چې د نبوت دپاره رومبي شرط چې دی د علم دی صاحبه، علم ضروري دی. نو علم چې نی نو بیا خو سره پیغمبري به نه وي. نو اول نمبر شرط چې دی د څه دپاره د پیغمبرۍ دپاره دا علم دی او د ولایت دپاره چې دی دا شرط چې دی دا علم دی. ستا پیر صاحب چې وي دا به لوی عالم وي صاحبه. نو د علم دپاره اول شرط چې دی دام صاحبه چې دی نو علم دی. ولایت دپاره اول شرط چې دی دا علم دی او د پیغمبرۍ دپاره اول شرط چې دی علم دی. نو دا چې دی څونه پیغمبران چې تیر شوي دي 1,000,000 پیغمبران دا تیر شوي دي. نو دا چې دی په یو او په دویم روایت سره وفي روایتین په دویم روایت سره 2,000,000 دي. عبدالحکیم سیالکوتی رحمت الله علیه هغوی فرمایلی دي چې داسې به وی 1,000,000 سره څه کم زیات یا 2,000,000 سره څه کم زیات دا به وی. دا په حاشیه د خیاله کې عبدالحکیم سیارکوټي رحمت الله علیه لیکلي دي. نو ته دا چې دی نو دا علم چې دی د دې د الله په جناب کې لوی مقام دی. نو یوسف علیه السلام پیغمبر، یعقوب علیه السلام پیغمبر، اسحاق علیه السلام پیغمبر، ابراهیم علیه السلام پیغمبر، دا دونه د لوی مرتبې خاوند دی. نو شروع شوي ده د یوسف علیه السلام نه او تتمه چې ده نو دا راغلې ده په مسیح علیه السلام یعنی په عیسی علیه السلام باندې تتمه راغلې ده. نو د ده په الواد کې 4,000 پیغمبران تیر شوي دي. هغې الله داسې نه دي ویلي. الله ته دا علم چې دی دا ډېر زیات ګران دی. الله داسې نه دي ویلي چې ولقد آتینا داود و سلیمان ملکا، ملک ټکې نه دی ویلي. ته پاچاهي چې دا د الله په جناب کې هېڅ مقام نه لري. ځکه الله دوی ته کولې دا چې دی داود علیه السلام چې دی دی پیغمبر مو او دی چې دی باچا مو او داود علیه السلام زوی سلیمان علیه السلام دی پیغمبر مو او باچا مو. په انسانانو باندې مو، په پیریانو باندې مو او په مارغانو باندې مو، په درندگانو باندې مو. نو خدای ورته ملکن ټکي نه دي ویلي. ولقد آتینا داود و سلیمان علما. او ته پیغمبر علیه السلام چې څونه صحابه دي 1,000,000 صحابه تیر شوي دي. دی چې دی او مشکات شریف کې راغلی دي کانو اعلم هذه الامه. د پیغمبر علیه السلام چې څونه صحابه 1,000,000 دا ټول په ټول علماو دا دوی د چې دا دون لوی مقام ملو شوي دي. دې صحابو دا دوی چې پورته شوي دي نو په دې علم باندې پورته شوي دي. دغه د حدیث مبارک د مشکات شریف دغلته راغلی دي چې کانو اعلم هذه الامت. دې ټولو ته الله څه علم ورکړو او زمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام باچاو او پیغمبرو. نو ته پیغمبرۍ دپاره شرط چې دی دا علم دی صاحبه. د ولایت دپاره شرط چې دی دا علم دی. داسې نه ده چې ستا پیر صاحب دی او لوی عالم دی نو ته هغوی تاسو ته مسلې کوي که نه خپل پیر صاحب نو دا چې زده کې دا هم لویه خبره ده. نو ستا پیر صاحب چې دا به لوی عالمي نو ته به هله کمال ته رسي. نو چې پیر صاحب تا ته څه وایي او په هغې باندې ستا علم راغی تم کامیاب شي بیا نورو ته چې بس تا خپل صاحب خلیفه کي نورو ته بس تا خو د هغوی نه هغه دغه مسلې زده کړې ستا په علم راغی نو ته نورو بیا چې پارش شي او خلیفه شي د خپل صاحب نو زه خپلو نورو خلکو ته بس وظایف ورکوه تم د خپل پیر صاحب په لاره باندې راغلی. نو دا علم چې دی د دې
د الله په جناب کې لوی مقام دی. تفسیر ابن کثیر هغوی دا یو واقعه لیکلې ده. دې علم کې ډېرې لوی خبرې دي خو مختصر خبره پکې دا کوو. تفسیر ابن کثیر تا ته به اوس د علم مقام معلوم شي، د علم شان به ته معلوم شي. موږ سم نه دي کړی. دې علماو د مشرانو په علم کې ډېر لوی مشقتونه کړي دي، لوکې پې تېرې شوي دي، تندې پې تېرې شوي دي، هر قسمه تکالیف دوی ده. دا علم جون چې د دوی و دا نن سبا چې دا ټول علما مزې کوي صاحب دوی سختۍ تېرې کړي دي. نو ځکه الله دوی کامیاب کړل. دغه دې خلک ولا را روان دي هر ځای ته خدای پاک د هغه خبره رسوي. هغه نه وایي چې زه داسې یم خو خدای پاک یې رسوي. زما والد صاحب چې به د نحوې دوره کوله نو دې ته به دې لوی لوی خلک راتلل. تقریبا د 2015 پورې په پکې کاملین مدرسین وو. دا به چې زما والد صاحب ته تپوس وکړه ته کوم ځای نه؟ یاره بس داسې خبر شوم. نو زما والد صاحب دا علم په الله دونه ګران دی چې د دې خبرې کوټې ته ورسول چې دا صاحب دوره کوي دا په ذریعه د ملائکو باندې الله خبر ورکوي. نو د علم د الله په جناب کې صاحبه ډېر لوی مقام دی. هغه دا ده چې تفسیر ابن کثیر کې دا واقعه ذکر کړې ده. یو سړی د شام نه را روان شو او بس په خپله اوښه باندې کېناسته او دی د 80 کالو په عمر کې دی. اوس په د علم مقام تا ته معلوم شي. نو را روان شو او په یو میاشت کې مدینې منورې ته راورسېده. بس هلته اوښه ودروله او ډېر په تکلیف باندې د دې اوښې نه راکوز شو ځکه چې د 80 کالو په عمر کې څوک نو هغه راکوز شو او راغی. او په دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تللی دی. په دغه وخت کې عمر صاحب چې دی دا خلیفه دی. بس دی راغی او عمر صاحب ورته وی چې څنګه راغلی ستا خو دا رنګ چې دی ته ته کوم ځای نه راغلی؟ عمر صاحب ورته وی زه خو د شام نه راغلم. ورته وی ستا دا رنګ خو تک تور ګرځېدلی دی او د شام خلک خو چې دي هغه ډېر ښکلي دي. نو ته خو رنګ خو د تک تور دی. دا ولې؟ ځکه چې د عربو خلک چې دي ډېر زیات ښکلي دي، ډېر بهادران دي. ځکه چې برکت د محمد رسول الله دی وسره صلی الله علیه وسلم. نو څنګه به ښکلي ني او بل بهادران دي. بس چې په جهاد کې وي هله به میدان پرېږدي چې شهید شي. که ټولو تښتېدل د هر مرګ کسان چې لیکن عربي چې دی صاحب دی به تښتي نه هله به سمیږي چې شهید شي خو میدان ته د صاحب نه پرېږدي. زنانې ډېرې زیاتې ښکلې دي، حسینې دي، جمیلې دي ځکه چې د عربو خلک خو ډېر زیات ښکلي دي. نو ورته څنګه دا د شام چې دي او خو ډېر زیات ښکلي خلک دي او ستا دا رنګ څنګه تور ګرځېدل خو د څه دپاره راغلي؟ ورته وی حضرت مبارک عمر صاحب ته وی ځکه هغه خلیفه دی په دغه وخت کې. ورته وی زه د یو دین د مسلې دپاره راغلی ما او د دې دپاره ما مکمل یو میاشت مزل کړی دی ځکه زما دا رنګ چې دی دا تک تور ګرځېدلی دی. نو زه د دې دپاره راغلی ما د دې دپاره ما سفر کړی دی چې ته ما ته دا وښیې چې اتحیات لله دپاره راغلی ما. اتحیات لله والصلوات والطیبات د دې دپاره راغلی ما. دا یو میاشت مسل مې د دې دپاره کړی دی چې ته ما ته دا اتحیات لله وښیې. نو دا ګوره یو مسر څونه مشقت یې وکړه د علم نو چې خدای پاک په دله په دې باندې څه ورکړي ځکه د یو میاشت کې به په دې کې د باندې نارې راغلي، تندې به پرې راغلي، د یوې مسلې د علم دپاره صاحب دې راغی. نو هغه چې دی دلته داسې نشته څوک چې راشي طلبو ته کښېني چې زه د دا مونځ تېر کړم دا کوم نه. ته به داسې کوې چې ته به مونځ هم تېری د مونځ معنی به هم د تېری ځکه چې مسلم شریف حدیث مبارک دی هغې کې راغلی دي
چې دون علم فرض په نارینه او په زنانه باندې دی چې دی په خپله زندګي صحبه تېره کړي نو دون علم خو به دوی زده کې داسې خو نه ده چې ته یو ځای کې کښېنه او بس دا کوم او دغه کوم نه ته به دغلته چې کښېني نو د خپل پیر صاحب نه د خپل عالم نه د استاد نه به مسلې مې زده کې هسې به نه کښېني نو دی د دغې اتحیات لله دپاره راغلی دی عمر صاحب چې دی چې د ده دا خبره یې واورېده چې دی د دې دپاره راغلی دی نو عمر صاحب به جړا شو دونه یې وجړل چې دا ږیره مبارکې لمده شوه او د دې چې دی د دې دین د مسلې دپاره راغلی دی دونه یې وجړل چې دی کې بېهوشه شو عمر صاحب دونه یې وجړل چې بېهوشي پرې راغله او چې بیا په هوش کې راغی نو عمر صاحب ته وی چې تا خو ډېر لوی مشقت کړی دی ته دلته د دې دین د مسلې دپاره راغلي هله زه در باندې زیری کومه چې د دې یو دین مسلې دپاره دا یو میاشتو سفر کړی دی ته جنتي صاحب د علم د الله په جناب کې د لوی مقام دی ته چې صاحب څه کې دا به د الله د رضا دپاره کې داسې به نه کې چې دا کار کوم دا نه چې څه کې د الله د رضا دپاره به کې په هر وخت کې به کې نو دا د یو علم دپاره نو بیا عمر صاحب صحابه ورسره ناست دي او بیا ورته وایي عمر صاحب ورته وایي چې تا دا دون سفر وکړه د دې یوې مسلې دپاره دا یو میاشو چې ته جنتي نشې نو بل څوک به جنتي شي صاحب د الله په جناب کې د علم چې دی دا ډېر لوی مقام دی ادا ده چې شیخ نجم الدین کبرا دا یو لوی عالم تیر شوی دی اوس په تا ته د علم مقام معلوم شي تا ته به د ولایت مقام معلوم شي صاحب دا چې دي دا صوفیان علما دی خو چاته څه وایي نه دی په هر څه پوهېږي خو تا ته څه وایي نه نو شیخ نجم الدین کبرا دا یو لوی عالم او یو لوی ولی د خدای تیر شوی دی هغه دا ده چې د ده یو موریدو هغه هم کاملو صاحبه موریدان چې صاحب سره کینی دغه هم کاملانی او راځي ورته ورته وي چې او ته چې چېرته ځې هر چېرته چې ځې نو ته به د خپل صاحب نه تپوس کې چې زه پلانکي پیر صاحب د ده ما ډېر صفتونه اورېدلي دي نو که ستا اجازه دي نو زه دغه که زیارت له ځې نو هم به د خپل پیر صاحب نه تپوس کې هغه دا ده چې ته دې تپوس نه کې او ته یو پیر صاحب له لاړې داسې شوه چې ته ازمري نه پر ټغره باندې ورغلې هله نو د خپل پیر صاحب نه به تپوس کې او مثلا پیر صاحب سره دغه نشته څه واسطه موبایل زوی ته یې رنګ وکړه چې یاره ته د صاحب نه تپوس وکړه چې داسې ځو یا راشه چې په خپله دې تپوس وکړې دا ډېره لویه خبره ده نو شیخ نجم الدین صاحب لوی ولي د خدای لوی عالم تیر شوی دی ده ته مورید وي چې یاره پلانکي ځای کې یو لوی عالم دی یو لوی ولي دی زه د ده د ملاقات دپاره لږ ځم ورته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده زه لاړ شه بس دی لاړم او څه وخت سفر یې وکړو چې هلته ورورسېده پیر صاحب چې دی موجود دی نو هغه ته وایي چې زه راغلم سلام یې پې اچولی دی بیا د علما پیران صاحبان دی خو خامخا تپوس کوي ته کوم ځای نه راغلي ځای ورته ښولی دی څه نسبت د چا سره شته وي او پلانکي پیر صاحب دی د دغې شیخ صاحب نوم یې ورته اخیستی دی وي ښه نو ده پې سلام دوا سلام خپل کړي دي ورته وي یاره چې زه راتلمه وي ما ته هغه خپل پیر صاحب ووي چې زما ته طرف نه په دې شیخ صاحب باندې دا لوی ولي د خدای دی کامل ولي دی کامل عالم دی چې شیخ نجم الدین کبرا په تا باندې سلام کوي ورته یې وي ښه راځه ته چې کله بیا واپس لاړ شي نو ته به خپل پیر صاحب ته زما ته طرف نه ووایې په دې خپل پیر باندې دغه یهودي ده ته به وایې چې یاره هغې ولي د خدای عالم هم په تا باندې سلام کو دی ډېر زیات پریشانه شو چې هله زما دې پیر صاحب ته خو ده یهودي ووایې هغه چې دی نه بس زه ده له هغه ډوډۍ موډۍ هم مزه نه ته ورکړه ډېر زیات خفګان کې پرېوته چې کامل مرید دی به په خپل پیر صاحب به خفه کېږي
هغه بس د ډوډۍ بس بیا دې اجازت راواغېست هغه وي زه دوا سلامته زما هم ووایه او دغه شان خبره ورته وکړه چې دی راغی بیا د خپل پیر صاحب تپوس کو بیلاړې او شو ارسو شو ورته وی شیخ د ته ویلي نه دي دلته خو صاحب دین کامل و ولي د خدای او لوی عالم و ورته وی نه یاره صاحبه زه نشم ویلی هغه داسې یو تلفظ کړی دی چې زه په هغې باندې ډېر زیات خفه یم او زه نشم ویلی که زه خبر وي نه به وتلی یله وی زما تا ته مکمل اجازت دی ته ما ته ووایه ها وی بس ټیک ده ووایم اجازت دی ها وی هغه ما ته ووایي چې ما ورته ستاسو سلام وکړو وی ما ته وی چې زما ته طرف نه په دې خپل پیر صاحب په دې یهودي باندې سلام ووایه وی راځه ډېره زیاته مزه وکړه دا علما ډېر هوښیار دي دا اولیا چې دي دا چې ځلیږي دا هسې نه ځلیږي دوی خدای یاد کړی دی صاحبه ما ته خدای نه دی یاد کړی دوی علم کلک کړی دی تصوف یې کلک کړی دی ورته وی ډېره مزه وکړه راځه ما ته پته ولګېده چې زما نسبت موسوي دی اوس په زه کار کوم دا لطایف دي اور لطایف دي او دا دي دا ټول موریدان زما ته والد صاحب ناسي د چا کومه سلسله ده د چا کومه سلسله ده د چا کومه سلسله ده و لطایف دي دا دي نو دلته وي ما ته پته ولګېده چې زما نسبت موسوي دی هله زه به اوس په لطیفې سر باندې کار وکړم نو زه به کمال ته ورسم څنګه د کمال خبره یې ورته وکړه دلته مرید خفه دی چې دا خو زما نسبت دی زما دی پیر صاحب ته د یهودي اصل کې هغه خو د مسلې نه نو خبر خو چې پیر صاحب خبر شو ده ورته دا پیر صاحب ته دا خبره وکړه چې زه خو زما نسبت چې دی دا د موسی علیه السلام سره دی د هر یو پیغمبر لکه زمین د محمد رسول الله دا چې دی لطیفه اخفا ده داسې د ټولو زور پسې د آدم علیه السلام چې دی لطیفه قلب دی نو دا زما نسبت موسوي دی نو زه به اوس په دې باندې کار کوم الله به ما کامیاب کی نو صاحبه څوک چې دا الله چې دی دا علم هغه چاته ورکوي یؤتي الحکمة من یشاء الله وایي چې زما په بندګانو کې کم انسان خوښ شو ما ته غوره شو په مخلوق کې ما ته غوره شو زه به ورته علم ورکوم نو د الله په جناب کې د علم او دا یعنی ته به علم ظاهریم کې علم باطنی بم کې نو چې علم ظاهری مو کې علم باطنی مو کې نو الله به دې په دنیا او په قبر او په آخرت کې کامیاب کړي حضرات ما دا څو خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کړې الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد